تازه او د خوشحالۍ خبر د محمد اشرف غني او د عبدالله ترمنځ جوړه وشوه. سلامونه ګران دوستانه، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل مې سبسکرایب کړئ، چینل د سبسکرایب کړئ، ویډیو ما پرې د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمی خلیزات په منځګړیتوب د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټیمونو ترمنځ د جوړجاړي خبرې پیل شوې دي. ښاغلی فرهمند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د خلیلزات په منځګړیتوب د جوړجاړي خبرې پیل شوې او دوی له خپل اړخ څخه د لوړې مراسم او د والیانو ګمارل درولي دي. هغه لیکلي چې سوله د ثبات او همپالنې ټیم له لومړیتوبونو څخه ده، خو د خلکو له پاک رایو به تر وروستي حده دفاع وکړي. بل لور ته ولسمشر غني هم د امریکا په غوښتنه د خپل د لوړې مراسم چې ټاکل شوي وه نن ترسره شي ځنډولې او د ولسمشر د دې پرېکړې خلیزات هم تود هرکړی کړی دی. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم د کب میاشتې تر 19 نیټې ځنډولی دی. افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غني له دې پرېکړې هرکلی وکړ او ویل چې ټاکنې پای ته رسېدلي او اشرف غني یې ګټونکی اعلان شوی دی. ښاغلی غلیزات له نور افغان چارواکو وغوښتل چې ډاډ ورکړي تر څو د افغانستان نوی حکومت ټول شموله تر څو ټول افغانان پکې ځان وویني. تر دې څو ورځې مخکې امریکا وویل چې افغانستان کې د موازي حکومت رامنځته کولو هڅې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید تر ډډه وشي. امریکا هڅه کوي چې افغانستان کې د ټاکنو پر سر راټوکېدلې کړکۍ د سولې روان بهیر اغېزمن نه کړي او له چارواکو یې غوښتي چې اموټه شي. مننه کوم ګران دوستانه چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که چینل مې سبسکرایب کړئ، چینل د سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.